پوهېږې زه نن داسې یو ځای ته راغلی یم چې مخکې بیخي نه وم راغلی. دا زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ کجرخیلو کلی دی. نو دلته ډېر کورونه دغه طرف ته پراته دي او دی مسجد نه درلود. لله الحمد زما تر شا چې ښکاري ده دې ته مې یو باب مسجد جوړ کړه او دومره خطرناک یخ دلته لګېږي. دا هوا یې دومره یخه ده، لمر خو شته خو دومره خطرناک یخ دی چې ګزاره نه کېږي. آفرین دې خلکو ته کیم. نو دا وګوره دا کړکۍ ده هغه یې بنده کړې د یخ د وجې. دا نه ډېر ښایسته مسجد دی. نو الله دې اجر وکړي ټولو مرسته کوونکو ته. دا د ترکۍ بخارۍ هم پکې لګېدلې ده خو اور پکې نشته، یخ دی. راځه دې خوا هم راشه. دې خوا ته بیا د ملا صاحب کوټه ده. نو ښایسته مسجد دی، خوندور هم جوړ کړی دی. الله دې ټولو مرسته کوونکو ته اجر وکړي. زه یو خبرو ته وکړم ښه، دا مساجد چې دا د الله تعالی کورونه دي نو معلومداره خبر ده چې د الله کور جوړولو کې چا هم مرسته کړې الله به جنت کې ورته کور جوړوي. او انشاءالله دا زموږ تقریبا د 200 نه پورته مسجدونه دي چې په افغانستان کې جوړو او دا به له ادامه مومي.